د منظر صاحب نظم دی وایي چې طارق بن زیاد چې د بربر د قبیلې نه دی، بیا ټیپو سلطان چې د میوسر د علاقې نه دی. تا ته تاریخ یاد دی د سلطان صلاح الدین بچې؟ ټول سبق دی یاد دی د بغداد او فلسطین بچې؟ فرانس کې بوناپارټ او امریکا کې لنکن پیژنې هټلر او ماوزیتنګ او لینن پیژنې؟ تا ته د ترکي د ارطغرل قصه هم یاد ده؟ تا ته د منډیلا کلي کور کوڅه هم یاد ده؟ ټیک شوه، زه صحیح شوه، ته دا واړه جهان پیژنې، خو ته باچا خان پیژنې؟ تا ته د پنجاب د اقبال ټوله شاعري درځي، تا ته د جناسب د تحریک سبق صحیح درځي، ته راجا داهر او رنجیت سنګ ته رسېدلی یې، سید احمد شهیل او اسماعیل ته هم راغلی یې، تا ته د دنیا د تاریخ هر مجاهد ښکلی دی، خو تا چېرته باچا خان زنځیرونو کې لیدلی دی؟ ته د ورک معل په سپک تاریخ هم پی ایچ ډي کوي، ته په پردي علم علامه شوي بدماشي کوي، څه چل دی که ته جلال الدین شاه جهان پیژنې؟ ته باچا خان پیژنې؟ چېرته یوه شپه دې په زندان کې تېره کړې ده، ورځ دې د دې خلکو په خفګان کې تېره کړې ده، ته چېرته په دار او په زنځیر کې ګډېدلی یې، ته چېرته په زوړ غوندې څادر کې ګرځېدلی یې، ته په تشو لاسو په سنګر کې ګرځېدلی یې، ته په بل ته چې رڼا کوي ته داسې سوځېدلی یې، جیل ته نه خو ته چېرته د جیل چکر ته تللی یې؟ ته د پښتنو د سویلو ترجمان پیژنې؟ ته باچا خان پیژنې؟ تا که پیژندی نو ستا رهبر به پنجاب ولې و؟ تا که پیژندی نو ستا قسمت به خراب ولې و؟ داسې به جوړ شوی ستا په خاوره عذاب ولې و؟ زلفو کې د بل به ستا کرلی ګلاب ولې و؟ تا دپاره چا خپله خاني په دو بللې وه؟ تا دپاره چا په پښتونخوا کې ملا تړلې وه؟ تا دپاره چا د خپل جایداد نه لاس وینځلي و؟ بل داسې څوک شته چې ستا په نوم خلقو رټلی دی؟ دا خو شعور نه دی چې ته نیازي پټان پیژنې. ته باچا خان پیژنې؟ نن چې معزز یې برکت د چا دی پوهې ته؟ نن چې ته پیدا یې دا محنت د چا دی پوهې ته؟ یا ډالر پرسته دا چې لږ ډېر سړیتوب کوي، دا د هغه خوار ملنګ خواري ده چې ته خوب کوي. څنګه به دې داسې خپله خاوره په کمال خوړه؟ دا ملنګ که نه وی نو روټۍ به دې په سوال خوړه. زه د احترام د نظریې کوم چې هر څه یې، قدر ستا د دغې عقیدې کوم چې هر څه یې، پیژنه نور هم خو د ټکر شهیدان پیژنې. ته باچا خان پیژنې؟ مور نه تپوس وکړه چې ته ورک چا پیدا کړی یې، پلار نه تپوس وکړه چې ته ځای ته چا راوړی یې. هلته د ګاندي مجسمې دي چې ولاړې دي او دلته د باچا خان کلی وران دی کوڅې شاړې دي. دلته د باچا خان کلی وران دی کوڅې شاړې دي. ته پرې د پنجاب په لیډرانو غیرت مه کوه، دلته پښتونخوا کې د پنجاب سیاست مه کوه. ته حجره کې خان او په جومات کې ملا وخوړې، پوه نه شوې پښتونه چې چا ویوړې او چا وخوړې. نه دې رقیب وپېژنده او نه خپل جانان پیژنې. ته باچا خان پیژنې؟ ګرځي په پنجاب کې به توغړېږي خپل اختیار پسې، ګرځي به دوران وطن د ناوي په سینګار پسې، مري به ستا بچي او په پنجاب کې به اخبار وځي، سر که دې اوچت کو نو په کلي به دې لار وځي. ستا سوجه کردار به نه تاریخ او نه کتاب کې وي، وینې به ستا ساسې ازادي به په پنجاب کې وي، ګیس به د کرک او کارخانې به د لاهور چلي، داسې وخت به راشي نه رضا نه به دې زور چلي. ځکه درته یم چې ته ننګ او ایمان پیژنې. ته باچا خان پیژنې؟ ستا خپلې بجلي د تا به نیسي پړک به هلته وي، ځي راځي بدلته بټن هلته ټک به هلته وي، حق د توربېلې به تا نه ټول عمر پنجاب وړي، هلته به رڼا وي تا به ټول عمر سیلاب وړي. ځي به د ټک په پل نښترې په ټرکونو کې، تا پسې به ټول عمر بارود راځي جازونو کې. تا باندې چې ناستې خوار شي دغه پیریان پیژنې؟ ته باچا خان پیژنې؟ ته که راپځان شوې تا ته ژوند څه دی، سحر څه دی، تا ته د سپوږمۍ په اوږو بره مستقر څه دی؟ بازه د پنجاب په تور شاهین یې یرولی، ته خو نر زمری ګیدړ څنګه تختولی؟ جګ شه سر دې لګي د اسمان سره راپورته شه، دا ځلې خو داسې د ایمان سره راپورته شه، غړم کا د درونه زمري ځان سره راپاسوه، رخ د باچا خان سره راپاسوه، جوش چې د سرو وینو هر دیوال د صبر وشلوي، شور شي باچا خان جلال آباد کې قبر وشلوي، او ته خو منظر یې، ته به هر یو میدان پیژنې. ځان درته کمقله یادوم چې ته ځان پیژنې. ته باچا خان پیژنې؟ ته باچا خان پیژنې؟ ته باچا خان پیژنې؟